بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس دا لیکسیون زکس یعنی شپږم درس. زکس داسې لیکل کیږي د زکس سپیل یا بوختابیغن او داسې هم البته لیکل کیږي خو لیکن هغه ترتیب بهتره ده او کومه تاسو په هر ډول باندې حساب کو نو دوستانو که په انګلیش کې هم وایو کنه په انګلیش کې 6 شپږو ته وایي نو په دې کې هم مغه سي راځي خو لیکن هغه کې 6 ویل کیږي دې کې 6 ویل کیږي ښه یعنی شپږ 6 یعنی دغه 6 سپیل ده دغه شپږو دغه ښه. اوس لاندې راکوځو دوستانو دلته ګورو چې موږ تاسو درس نن چی شه ده. دلته موږ تاسو وایي دوستانو üben Sie das Alphabet کنه و üben یعنی تمرین وکي زی تاسو das Alphabet دغه الف با یعنی دغه ته چې لیکل شوی یا هغه الف با چې تاسو زده کړی ده یا ویلې ده. ګورئ دوستانو موږ تاسو خیال ساتئ ګورئ چې دغه کومه معنی درته کوم دغه خبرې دي تاسو دغه باید زده کړئ که زده کوئ او کنه زده کوئ هغه به حساب ده. اوس ګورئ مثلا د الف با خو موږ تاسو ویلیم ده مثلا دا اوس موږ تاسو ته تمرین وکړئ دې کنه زی تاسو 10 الفابet یعنی دغه الف با د دې الف با تمرین موږ تاسو څنګه وکړو ویل کو په یاد زده کو کتاب کې وایو یا جملې ته جوړې کو چی شته کو ښه. اوس ګورو دلته موږ تاسو لاندې څه وایي دلته وایي schreiben Sie das Alphabet auf Karten mischen Sie die Karten und sortieren Sie wieder. اوس ګورئ دوستانو د دې معنی چې شاته یو مختصر درته وایم بیا به درته د یوې جملې معنی وایم. وای مثلا ولیکئ تاسو دغه الف با په کارټونو کې بیا چې کارټونو کې مولیکله ګډ وډې کوي بیا پس دغه نه تاسو دا په ترتیب کوي ښه. اوس ګورو چې اوس معنی خو دغه څه وای ښه. اوس دلته اوس ګورو چې یو جمله معنی کې لکه مثلا ګډ وډم کیږي خو لیکن که تاسو یو جمله غواړئ هم درته کوي. ګور شرایبن یعنی ولیکئ شرایبن یعنی لیکل دا وګور دغه ماشومه لیکل کوي شرایبن زی تاسو یعنی ولیکئ تاسو شرایبن زی ولیکئ تاسو داس دغه چی شی وس دغه ځای کې درته وای الفابet یعنی دغه الف با دغه لیکل شوی ده. auf په کارټونو کې یعنی دا وړ کارټونه دي جوړ کړی دي دغه کې. ګوري دوستانو دغه ماشومان دي په مکتب کې یا کورس کې یا کودکستان کې یا هر ځای کې چې دي په هر ډول چې تاسو پیږئ هغه سي نو دوی دلته چې شي کوي هغه کارټونو کې الف با لیکي دغه دلته لیکلي 10 الفابet یعنی دغه auf کارټون په کارټونو کې دغه کارټونو کې لیکي چې بیا دا خو ولیکل دلته چې شي کوي وای میشن یعنی بیا دا میشن یعنی ګډ وډی کې دغه ماشين ته ګور خیالو کې دا خیال مکه چې دا د ماشين نوم ده دا چې شه دا میشن یعنی دغه ماشين ګډ وډ کول کوي کنه شګو مساله او مثلا شګو سیمټ یعنی یو دا شینه ګډ وډ کوي نو دغه سی میشن یعنی تاسو دا الف بام چې په کارټونو کې ولیکله بیا هغه د ګډ وډ کوي دا قتی وګوري دغه یو میشن یعنی دام ګډ وډول دي خود دلته ما تاسو اوس مخکې درته راځم نورم میشن یعنی ګډ وډ کول زی تاسو یعنی بیا ګډ وډ کوي د کارټونه دا وګورل ته اوس ګډ وډ کوي نه und او sortieren کنه بیا په ترتیب کوي دا وګورئ دغه موبایل ګډوډ ده یا خلاص ده وزدلته په ترتیب باندې بیرته باندې زی تاسو یعنی په sortieren یعنی په ترتیب کوي زی کنه تاسو ویدا پاس د هغه نه دا وګورئ د معلومه ده یا استاد ده یا مثلا معلومه استاد خو یا شاید خو کار څوک ده مثلا اشاره کوي لاس یې کړي پس دغه نه چې کله تاسو ګډوډ کړیو. ښه امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ معنا خو دغه و چې درته ومېلې نور په د دینه په خیر اخواته په بل ډول باندې زم نه پیګم زه به واره درته وایم او که تاسو پیږئ او کنه پیږئ هغه بیا بل خبر ده زه درته واره وایم نو بیا به د خیر سره درس باندې üben Sie das Alphabet تمرین وکړئ دغه الف با schreiben Sie das Alphabet auf Karten یعنی ولیکئ دغه الف با په کارټونو کې mischen Sie die Karten مثلا په ګډ وډ کې دغه کارټونه und sortieren Sie wieder بیا په ترتیب کې زی تاسو ودا د هغه نه پس چې تاسو کله ګډ وډ کړیو بیا دغه نه پس یعنی په ترتیب کې یعنی په دې ژبه کې د یوې جملې معنی دغه سی راځي. ښه ګران دوستانو امیدوارم تاسو په باندې په اسانۍ باندې پوه شئ او د دې نه پورته طریقه خو والله چې زما په مغزو کې نشته ده نور تاسو پوه شو کارم پوه شو او که په د جملې معنی وای نو دغه
معنا و او دغه ترتیب د عکسونو نه د دینه پورته طریقه زه فکر کوم چې زه خو څه کوي چې هیڅ سره هم نه یا امیدوارم تاسو په خپل درس باندې پوه شئ د دینه ښه تجربه ښه فائدہ تینه واخلئ ګران دوستانو. دراتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم او چوس.